د ژمنې او عمل ترمنځ اړیکه د افغانستان برېښنا شرکت رهبري وایي پلان لري څو د روان کال په دوام 80 ولسوالیو ته برېښنا ورسوي. سږکال موږ یو بل پلان باندې کار کوو چې د هېواد په سطحه باندې 80 ولسوالیو ته به موږ توزیعي شبکه غځو. خو دا ژمنې څومره عملي کیږي او آیا په دې تړاو د پرمختګ کوم څرک شته؟ نن په یو ځانګړي مطلب کې د افغانستان برېښنا شرکت د ژمنې او عمل ترمنځ اړیکې او په دې برخه کې د کېدونکو پرمختګونو په تړاو پاتې کېږم. کیسه د هرات له ښاره په ختیځ لوري د 3 ولسوالیو د شاوخوا 8 ساعته مزله پیلوو. تر کابو 2.5 ساعته مزل وروسته ښار ته څیرمه پښتون زرغونه ولسوالۍ ته رسیږو. دلته د 10 میګا ولټ امپیر په ظرفیت د جوړېدونکي سب سټیشن چارې مخ پر بشپړېدو دي. تجهیزات کلان مثل ترانس و همچنان کار داخل سیویجگیر و پنل ها، نصب ریدی پنل ها و بخش کنترلی دیگه کیبل در اینا کار شده، فقط مونده بخش وایرینگ. پر همدې مسیر کابو 3 ساعته نور مزل ته هم دوام ورکوو. د لمر وړانګو پټېدو سره مل اوبې ولسوالۍ کې یو بل ورته سب سټیشن ته رسیږو. دلته هم کیسه ټوله د 10 میګا ولټ په ظرفیت د جوړېدونکي سب سټیشن د پراختیا او چارو د نږدې بشپړتیا ده. کیبل کشی شده و وایرینگش مونده که انشالله هم یک مدت کمی میگیره که فعال شوه انشالله. د یوې بلې کاري ورځې پیل د پرله پسې 3 ساعتونو مزل وروسته موږ چشت شریف ولسوالۍ ته رسیږو چېرته چې د ورته 3 سب سټیشن چارو بشپړولو هڅې روانې دي. با موفقیت تجهیزات سب سټیشن نصب کنیم، سویچگیرایش نصب کنیم، کیبل کشی کنیم، وایرینگ کنیم اینا را دیگه شاید تا این 2 ماه دیگه بخیر چشت از سب سټیشن بتونه استفاده کنه. د هرات ختیځ پر لور پیل شوی سفر دلته رالنډوو. 10 ساعته دوامداره مزل وروسته کروخ ولسوالۍ ته چې د هرات ښار په څنډه کې پرته ده رسیږو. دلته هم د ورته جوړېدونکي سب سټیشن چارې شاوخوا 90% بشپړې شوي. د دې ځانګړي مطلب د پرمختګونو کیسه نوره راغونډوو. د پښتون زرغون، اوبې، چشت شریف او کروخ سب سټیشنونو چې چارې به یې د شاوخوا 2 میاشتو په دوام د افغانستان برېښنا شرکت په لګښت بشپړې شي د دې 4 ولسوالیو 40,000 زیاتو کورنیو ته برېښنا تامین کړي. د ژوند په شرایطو کې به مثبت تغیر راوړي. کرنې، روغتیايي سکتور، ښوونیزو مرکزونو، وړو کاروبارونو ته به برېښنا تامین کړي او ګڼو نورو پرمختګونو ته به زمینه برابره کړي. قطعا تامین برق در این 4 ولسوالی زمینه پیشبرد کسب و کار و کیفیت زندگی را فراهم خواهد ساخت. د افغانستان برېښنا شرکت له لوري له ژمنې تر عمله په ملي کچه د چارو د چټکتیا او په خپل لګښت د سب سټیشنونو چارو بشپړولو وړه بیلګه ده. د هیواد په ګڼو ولایتونو کې ولسوالیو ته د برېښنا شبکې د رسونې چارې ګړندۍ روانې دي. خصوصا نمیت پروژه هایی که مثلا به هر ساحه به هر ولایت به هر ولسوالی باشه ما خیلی خوشحال هستیم. در قسمت پیشرفت ها الحمدلله شکر خیلی پیشرفت داریم. خدا را 1000 مرتبه شکر. چهار څومره سختی وي هغه ته مشکل نشته. خپل وطن آبادول غواړو موږ. د افغانستان برېښنا شرکت د دې ژمنې پر واقعیت د بدلون لپاره له ټولو شته ظرفیتونو او امکاناتو په ګټې اخیستنې مخ پر وړاندې ټولې ګامونه اخلي. دا د چارو د دوام او ژمنو د پلي کېدا وړه بیلګه او کتنه ده. تر بیا ښې چارې.